السلام علیکم ګرانو پښتنو ملګرو، امید لرم تاسو ټول به روغ او جوړ یاستئ. ګرانو ملګرو، اول خو تاسو ټولو ته د روزي مبارکي میاشتې مبارکي وایم او امید لرم چې تاسو ټول ماشاءالله روزي چې کومې دي هغه په ښې روانې وي او ټولو به مثال ډېر عبادتونه کړي وي او مخکې کومې روزي چې دي هغه به انشاءالله ټولې مکمل ونیسو او ښه عبادتونه به پکې وکړو. دا ویډیو باید ما تر روزه مخکې جوړه کړې وای، خو د څه مشکلات له وجې چې دا ویډیو چې کومه ده هغه نه سوه جوړه. نو نن په دغه ویډیو کې تاسو ته درښیم چې تاسو څرنګه خپل موبایل کې قران مجید تلاوت وکړئ او که غواړئ چې خپل موبایل قران مجید واورئ نو هغه رقم تاسو واورلی شئ. ډېر خلک ته چې هغه ولاړ شي یوټیوب ته، په یوټیوب کې د قران مجید ویډیوګانې ډاونلوډ کوي په موبایل کې، نو هغه رقم د انټرنیټ ډېر ضایع کېږي او کوم موبایل کې چې د موبایل جای هم نیسي. خو نو تاسو ته په موبایل کې یو د اپلیکیشن در وکړم چې هغه اپلیکیشن کې به تاسو د قران مجید تلاوت هم کړای شئ، یعنې ویلی هم شئ، او که غواړئ چې قران مجید واورئ نو تاسو واورئ هم شئ. نو دا اپلیکیشن چې تاسو په پلی سټور کې سرچ کړئ، ډېر اپلیکیشن دي خو هغه د اپلیکیشن د پر پیو باندې وي او لا په انټرنیټ چلیږي په انټرنیټ باندې. خو زه یو اپلیکیشن در وکړم چې هغه دا داسې مثال بالکل به تاسو انټرنیټ نه استعمالیږي، خالي ول هغه اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ، د هغه به ټول کار په اپلیکیشن کې ده انټرنیټ وي او که نه وي. خو یو درخواست سره کوم تاسو ټولو ته چې مثال دا ویډیو نورو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغه هم له دغه فایده واخلي او په دغه مبارکه میاشت کې د قران مجید زده کړئ او نورو ته یې هم وروښیي او خپل چې کوم د مثال تلاوت وکړئ او ثواب وګټئ. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل، زه یم افضل خان. راځئ شروع کړو. نو ګرانو ملګرو راځئ چې ویډیو شروع کړو. دلته به تاسو ته زه یو اپلیکیشن در وښیم چې په دغه نامه د تاسو وینئ القران. صحیح ده؟ نو تاسو که په پلی سټور کې دا سرچ کړئ القران نو ډېر اپلیکیشن به راوړي، خو تاسو دغه عکس ته وګورئ، دا کوم عکس ده دغه عکس به تاسو انسټال کړئ. صحیح ده؟ زه یې تاسو خلاصوم، بیا درښیم چې مثال د څه رقم شان وي او څرنګه موږ استعمالولی شو. دلته اول چې کوم ده اډیو قران، په اډیو قران چې موږ اوکې کړو نو دلته ټول سورتونه دي. صحیح ده؟ یو سل 14 ټول سورتونه دي پکې. نو موږ سپار باندې کلیک وکړو، هر یو موږ دلته مثال خلاصولی شو او اورېدلی شو. دلته تاسو وینئ مثال کوم قران مجید چې ده هغه شروع شو. صحیح ده؟ دا څو که تاسو غواړئ چې په خپل ګویو کې واورئ، لا مثال په موټرسایکل، لا په سفر کې، لا په بلچ کې قران مجید واورئ، لا مې ګویه باندې کړې وي. او که تاسو غواړئ چې قران مجید ووایاستئ له سترګو، یعنې ریډ یې کړئ، نو هغه دلته لیکلی دي چې مثال ریډ قران، په هغه باندې چې کلیک کړئ دلته لیکلی دي چې د قران مجید تاسو څرنګه دلته ویلی شئ بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. دلته مثال ټول پوره قران مجید د پکې چې تاسو څومره ویل هغومره ویلی شئ. دا ډېره مبارکه میاشت ده ماشاءالله روزه. نو کوشش وکړئ چې مثال قران مجید ویاستئ. که تاسو مثال چیرې په سفر باندې یاستئ په سفر کې هم ویلی شئ، که تاسو په کور باندې یاستئ، که تاسو په دکان کې یاستئ، که تاسو هر چیرې یاستئ، له دغه ځایه چې تاسو قران مجید ویلی شئ په اسانۍ سره او اورېدلی هم شئ. دلته یو بل ډېر مبارک شی ده پکې د الله تعالی نومونه. د الله تعالی نه نوي نومونه دلته ټول دي او د هغو مطلب هم پکې لیکلی ده. دلته تاسو دا نومونه هم زده کولی شئ چې دغو نومانو زده کړئ، دا ډېر ثواب ده. وایي چې دا نومونه د چا زده وي د هغه چې به د قیامت په ورځ سوال جواب نه کیږي. نو الله تعالی دې وکړي چې موږ دا نومان را زده کړي او کوشش وکړي چې دا د ثواب په نیت باندې نورو ملګرو ته هم شیر کړي او هغه هم له دغه چې فایده واخلي. نو دلته دوه شان دي، یو د اډیو قران یو د ریډ قران. اډیو قران مطلب چې موږ یې څرنګه واورو، قران مجید موږ واورو سره تر پایه ټول موږ اورېدلی شو له انټرنیټ نه بغیر. تاسو کتلی چې دلته ما انټرنیټ یو شی هم نه دی خلاص. صحیح ده؟ انټرنیټ نشته. او ریډ قران مطلب چې مثال موږ یې ولولو، نو دا دواړه شان دي. دلته چې زه مثال تاسو در وښیم چې دا موږ څرنګه ډاونلوډ کړو، زه به دلته انټرنیټ خلاص کړم. صحیح ده؟ انټرنیټ خلاص کړو، زه به ولاړ سم پلی سټور ته. نو کله چې زه پلی سټور ته لاړ سم، دلته تاسو زه یو القران به سرچ کړئ. نو دلته ګورئ تاسو القران سرچ کړئ، تاسو ته اپلیکیشن نه راړوي، خو زه به دلته بل شی القران تاسو سرچ کړئ نه راړوي.
آفلاین قرآن ود اردو ټرانسلیشن صحیح آفلاین قرآن ود اردو ټرانسلیشن باندې سې کلیک کړئ په 2 نمبر باندې به یو اپلیکیشن راواوړي نو تاسو دا انسټال کړئ تاسو کتلی سئ چې دغه سټارونه دي 4.8 بل په دغه هغه کې داسې اپلیکیشن نشته د کوم چې 4.8 وي صحیح نو تاسو دلته د ریټینګ ته هم کتلی سئ چې دا څومره ډېرو خلکو ډاونلوډ کړی دا او څومره ډېر خلک یې استعمالوي صحیح نو دغه اپلیکیشن دا تاسو انسټال کړئ اوپن یې کړئ او په خپل هم قران مجید وایاستئ او نورو ملګرو ته هم شیر کړئ چې هغه هم له دغه چې یو لا دوه شیان زده کړي نو ګرانو ملګرو د روژې میاشت ده باید موږ ښه کارونه وکړو او ښه کارونه ترسره کړو که مې ویډیو خوښېږي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ که مې نه سبسکرایب کړئ د نورو ویډیو لپاره تاسو ګورئ ټیکنیکل افضل یوټیوب چینل د الله په امان